به اصطلاح هند جدا شد و خاک نام نهاد به نام پاکستان جدا شد. من سوال ما است که اگر شما راه رو پادشاه به اصطلاح پادشاه صاحب هستین یا خان عبدالغفار خان هستین، وقتی که پنجابی دشمن ماست، چرا در اداره پنجاب کار میکنیم؟ چرا پشتونهای ما امروز در شورای پاکستان است؟ چرا حمید گل با پاکستانی ها کار میکنن؟ چرا امروز اکثریت پشتونهایی که در اون طرف خط است قبول نمیکنن که این خط نام نهاد است؟ اکثریتشان وقتی که ما دیدیم، ما در افغانستان به خاطر امین خط میلیون ها انسان از دست دادیم، میلیون ها انسان هنوز هم کشته شده میره. اما وقتی که میبینیم پشتون اون طرف در اداره پنجاب کار میکنه و پنجاب دشمن ماست، دشمن ما بوده و دشمن ما خواهد بود و این را میدانیم که این خط نام نهاد است، این کشور نام نهاد است مثل اسرائیل. چرا با اونا کار میکنیم؟ ما اول گریبان خود بگیریم که ما نباید با پنجابی کار بکنیم، نباید با پنجابی کار بکنیم. و یکی دیگه که شما گفتین پشتین ریشتین در این شرایطی که امروز ما در افغانستان بسیار شرایط بد است. چند بار افغانستان سفر کرده. اگر این کشور لوی افغانستان میخواهیم، چرا مثل که پاچاخان رفت در افغانستان، پاچاخان کابل آمده، پاچاخان مزار رفته، پاچاخان در شمالی رفته، پاچاخان در کابل بوده، پاچاخان نشسته با مردم خود، پاچاخان با تار و پود این مردم افغانستان یک جای بوده، پاچاخان از ماست. شما چرا پیرو پاچاخان نیستین؟ از پاچاخان سوی استفاده میکنین، از نامش سوی استفاده میکنین تا برای خود حیثیت قائل شن. منظورم حیثیت مقام است، مقام قائل شن، اما پیرو پاچاخان حتی رشتین هم نیست. من نکات دیگر دارم که در هفته دیگر اگر این برنامه رو بگیریم که من برای واضح بسازم. شما گفتین شاگرد کوچک تاریخ هستین، من هم شاگرد بسیار کوچک شما شاید بودم و ما وطن خود را میفهمم، خط دیورند را میفهمم، پالیسی ها را میفهمم. در این 45 سال پشتون هایی که خیانت کردن با وزیرستان شمالی، حتی با بلوچستان، پشتون های اون طرف خط بودن و این نام هایشان هستند، نامهاشون. حتی همینجا شاعر بزرگوار ما که به قتل میرسه، به شهادت میرسه، دست اون پشتونهای خائن است که در اون طرف خط دولت پنجاب را قبول میکنن. در این باره شما چی گفتنی دارین؟ آیا گریبان امو پشتونها میگیرین یا نه؟ یک جهان سپاس. حمزه نه زب تا په نمایندګي یو څو خبرې وکم که اجازه وي. انعام صاحب عزیز، زه به په دې حمزه په نمایندګي زه سره په یو څو مسایلو باندې وغږېږم. دا یو لومړۍ خبره مو یاده کړله د باچا خان د نظریې د لوی افغانستان او بیا د کوز وطن د خلکو شتون د پاکستان په دولت کې تقریبا 100 کاله او بیا په ځانګړي ډول چې د کومه ورځ باندې د پاکستان هیواد جوړ شوی 78 کاله کېږي چې 78 کاله په افغانستان کې نن ورځ طالبانو حکومت کوه که 78 کاله وروسته به ته په افغانستان کې نه ډیموکراسي پیژنې، نه به لیبرالیزم پیژنې، نه به کوم بل هیڅ قاعده او قانون پیژنې. ته به یوازې او یوازې ملا پیژنې، مسجد به پیژنې او د مدرسې شاګردان به پیژنې. خلاص. نه به بیا دا ټول به په همدغه سیستم کې دننه یي، دوی به کار کوي، دوی به ژوند کوي، دوی به زندګي کوي. اما 78 کاله د پاکستان تر ادارې لاندې د دې پښتنو هلته په مکتبونو کې د ښوونځي په لینونو کې دوی پاک سرزمین شادباد اورېدلی، دوی هلته دوی ته د کار موقع ورکول شوې ده، دوی هلته پوهنتونونه ویلي دي، دوی هلته زده کړې کړي دي. چې کله یو څوک یو هیواد کې ژوند کوي، له ښوونځي نه تر پوهنتون او له پوهنتون نه تر فراغت او بیا هلته هغه دنده کوي، ستا په نظر باندې په افغانستان کې داخل حال دا زموږ چې څومره افغانان له طالبانو سره دنده کوي، دا درته دنده پرېږدي؟ نه یې پرېږدي، ځکه دا مجبوره ده. دا د خپل د ژوند د بقا دپاره دا خو ډېر یو سمپل لاجیک ده چې خپل د ژوند دپاره، خپل د بقا دپاره ته مجبور یې چې له طالبانو سره هم کار وکړي. که ته یې فکري طرفدار یې او که نه یې، ته مجبور یې، ځکه ته اولاد ته باید ډوډۍ ویسې. او که ته دا وایې چې زموږ د کوز وطن پښتانه دي د پاکستان له دولته ټول وځي، یو شی چې امکان نه لري، ځکه چې هلته 80 کاله 78 کاله د دوی په فکر باندې کار شوی دی، ورته وطن معرفي کړی دی، د دوی حکومت او دولت ور معرفي کړی. نو څنګه د امکان ولري چې په یو
په یو ورځ کې دا ټول د دې وطن ځان جلا وبولي او ته چې کومه خبره کوي چې ځان د افغانستان په موضوع باندې او په دې نورو مسایلو او پاتې شو خبره دی یو دقیقه یو خبر چې دا تا خبر جواب کوم د منظور پښتین او د باچا خان خبره دی وکړه. کله چې باچا خان افغانستان ته سفرونه کول 2-3 ځل باچا خان افغانستان ته راغی، دا سفرونو کې په افغانستان کې حکومت د چا تر لاس لاندې؟ آیا په دې باندې بېږي د هغه وخت کې حاکم د باچا خان څونه په طرف کې و، څومره د لوی افغانستان په طرف کې ول، څومره د ډیورنډ د دغې کرښې خلاف هغو ستراتیژیانې درلودلې چې تر څو په یو ترتیب باندې دغه د ډیورنډ له کوز وطن نه حرکت کوي ځي بر وطن ته. د ګیلمن وزیر د جنازه په افغانستان کې اجازه ته چا ورنه کړلی شو چې ته د دې جنازه وکړه. دا په نظر باندې منظور پښتین چې کابل ته نن سفر وکړي په شته حالاتو یې په ستونزو یې فکر کوي چې دا به هلته ژوندی پاتې کېږي؟ ګوري ځینې شیان په ټکر کې دي. هلته بر وطن کې حالات داسې نه دي، داسې سازګار نه دي چې منظور پښتین دې ورته سفر وکړي. منظور پښتین د 10 لکو افغانانو په منځ کې په یو سټیج باندې دا خبره کوي چې د ډیورنډ کرښه موږ نه منو. خبره ختمه سوه، دریځ یې معلوم سو. اما که د کوز وطن یو ځوان، د کوز وطن یو اکټیویسټ، یو فعال بر وطن ته سفر نشي کولی، دلیل یې په افغانستان کې شته ستونزې او مشکلات دي. اما که زه درته یو ښه مثال درکړم، کله چې ډاکټر صاحب غني په افغانستان کې ولسمشر و، تا په خپلو سترګو باندې ولیده چې علي وزیر دغه نقطه ږدم، علي وزیر، محسن داوړ او د کوز وطن نور مخکښ پښتانه راغلل، افغانان راغلل بر وطن ته. په ارګ کې د دوی هلته ناسته وشوه، هغه مینه ورته سفر وکړي او په افغانستان کې په شته حالاتو او په مشکلاتو باندې دوی خبرې وکړي. خیر انعام صاحب تاسو قاسم صاحب تاسو چې خبره وکړه کنه د افغانستان کې پښتانه مثال راغلی نور صاحب راغلی دا زه دا یو خبره کوم، ما ته اجازه راکړئ. جناب قاسم صاحب زمونږ په هشنغر کې یو متل دی، عزیز جان تاسو که مایک بند کړو دا لنډه خبره. جناب قاسم صاحب زمونږ په هشنغر کې مشران یو خبره کوي، ښه زمونږ مشران وی د پلار راوړی او د مور راوړی کې د ځمکو او اسمان فرق دی. د دې نه مطلب څه دی؟ د دې نه مطلب دا دی جناب قاسم صاحب په افغانستان کې تا ته افغانیت په وراثت کې پاتې شوی، نه دې خواري کړې ده، نه ورپسې ګرځېدلې، نه دې ورپسې څېړنه کړې ده، نه ورپسې کړېدلې. په وراثت کې د ته پلار او مور د ته پرېغوستو چې بچې ته پیدا شو، افغان پیدا شو. په ما او تا کې فرق دا دی جناب قاسم صاحب چې زه چې پیدا شوم نو زه پاکستانی پیدا شوم. زه چې مکتب ته لاړم زه پاکستانی وم، زه چې ځوانېدم زه پاکستانی وم. چې کله مې څېړنه وکړه خپل مور او پلار نه بېعزته شوم، د ګاونډیانو نه بېعزته شوم، د تربورانو نه بېعزته شوم، نو لاړم زه افغان شوم. دا اولنۍ خبره. دویمه خبره جناب قاسم صاحب چې ستونزه دې ځای کې ده، د مثال د کوزي پښتونخوا تاسو وایئ که نه، دا خو انسانان دي. جناب قاسم صاحب ته یو ځناور راونیسه او یو ونې پسې وتړه، 6 ورځې وتړه، 9 ورځ باندې هغه ځناور په خپله ځي ونې سره ودرېږي، فطرت جوړ شي. 9 کاله دلته پښتنو باندې تعلیم، د دې ګاونډتوب، د دې ودونه، د دې سندرې، هر یو شي کې یو خاص سیاسي نظام یې ورواچول. د هغې نه چې یو پښتون راوځي که نه جناب قاسم صاحب هغه ډېر زور غواړي د وراثت په افغانیت کې او د کړېدلې د ګټلې په افغانیت کې د ځمکې اسمان فرق دی. دا زه تاسو څه پیغور نه کوم. خو اخري خبره جناب قاسم صاحب د باچا خان خبره تاسو وکړه. باچا خان چې په ننګرهار کې ښخ شو، نو باچا خان ته به زما کلي ته یا راغلی، دلته به ځوانان راغلي، خو زه د هشنغر د چارسدي سیمې د
د قبایلو د وزیرستان د باجوړ د ورغزي د دې خلکو د پارزان ته افغان ول ډیر آسان دي ځکه چې افغانستان سره خوا کې لګي دي تګ راتګ منګ میداني پښتنو منګ په ادارو کې کار کړی دی منګ پولیس کې کړی دی منګ په بانکونو کې کړی دی منګ په سکولونو کې کړی دی منګ په هر څه کې کړی دی زمونږ نسلونه د ادارو کې نوکري وکړي نو زمونږ د پاره سیړنه کول کړیدل او افغانیت پیژندل دا ټول برکت د بچا خانو دا ټول برکت په هغه ځمکه باندې کم ځای نه چې پښتنو نوکري کړی دي انګریزانو سره ولاړ دي هلته مکتبونه ویلي دي په هغه ځمکه باندې راوتل او ځان ته افغان ویل چې دا ډېر زور غواړي جناب قاسم صاحب ډیره زیاته مننه تاسو خبرې ادامه وکړئ یو دقیقه غری نه قاسم صاحب تاسو ګوره عدالت باید مراعات شي ښه قاسم صاحب دلته محترم ورور نور ورور راغلی